د شپې پر مهال لید او څار کول د ښکاریانو، ساتونکو، چوکیدارانو او پلټونکو دپاره یوه ستونزمنه چاره وي، که څه هم د 14 سپوږمۍ وي. نو د هر ډول چلارو او ټکنالوژي څخه ډیره مننه چې موږ ته یې د 1930 څخه را په دې خوا د شپې پر مهال د لیدلو واک را بخښلی دی. دا چلارې یا ټکنالوژي څو ډوله دي چې هر یو یې پر خپل ځای کاریږي. خو د دغه څو ډوله شپنیو څارسترګو ترمنځ توپیر څه دی؟ د ویتنام د جګړې پر مهال شپنۍ څارسترګې راڅرګندې سولې او د هغه راوروسته ډیر ژر په ټوله نړۍ کې ډیرې مشهوره سولې. دغه څارسترګې د شاوخوا سته رڼا څخه کار اخلي چې انځور یې د لیدلو وړ سي. په دغه څارسترګو کې د رڼا ډیرونکي پایپونه دي چې د انسان د سترګو په پرتله رڼا 1000 واره ډیره وي. خو اولیک یا جین 1 شپنۍ څارسترګې یو څه کمزوریانې لري چې انځور یې خوپ وي او سم د پیژندلو وړ هم نه وي او د لیدلو دپاره ډیره ځلا غواړي. بیا په دویم لیک یا جین 2 څارسترګو کې یو څه بدلون ځکه راغلی چې په پیپو کې د لا زیاتې رڼا راکشولو آلې ولګېدې چې تر اولیک څارسترګو یې لږ انځور ښه و، خو لا هم یو څه ستونزه یې لرله. طبیعي خبره ده چې د شپنۍ لید په چلارو کې دریم لیک یا دریم جنریشن څارسترګې هم راووتلې. دریم لیک څارسترګې هم د دویم لیک په ډول چلارې کاروي، خو د دوی انځور خورا د لوړ کیفیت دی. دا چې د دریم لیک څارسترګو د رڼا پایپ رڼا 10,000 واره ډیره وي، نو د ده انځور تر ټولو روڼ او د پیژندلو وړ دی چې په دغه خاطر اوس د امریکا پوځیان دغه دریم لیک یا تھرډ جنریشن څارسترګې کاروي. که چیرې تاسو دغه اولیک او دویم لیک دریم لیک څارسترګې کاروئ، نو بیا ډیر پام پر دې وکړئ چې دا د رڼا پیپونه یې د ورځې و رڼا ته راونه باسئ چې د لمر رڼا یې ډیر ژر سوځي او د کاره یې غورځوي. تر دې وروسته بیا برېښنایي څارسترګې راووتلې چې دا څارسترګې د ولیک یا جنریشن څارسترګو په ډول نه دي چې د لمر رڼا تاوان وررسوي، ځکه دوی په خپل ځان کې د رڼا زیاتونکي پیپونه نه لري. نو برېښنایي څارسترګې هم د ورځې کارېدلی سي هم د شپې. د برېښنایي څارسترګو په کارولو سره تاسو کولی سئ د ښکار صحنې هم عکاسي کړئ. ډیرې برېښنایي څارسترګې د رانږدې کولو او د نونټکي د بدلولو وړتیا هم لري. تر دې وروسته بیا د ګرمۍ یا حرارت چلاره په کار واچول سوه چې دا څارسترګې بیا د شاوخوا رڼا څخه یا د مصنوعي رڼا څخه د کار اخیستلي پر ځای د ګرمۍ څخه د انځور په جوړولو کې کار اخلي. هر څومره چې یو شی ګرم وي هغومره روښانه ښکاري. د انسان یا د یو حیوان د بدن ګرمي دومره بسنه ورته کوي چې په یو میدان کې وپیژندل سي. په دوی کې د زورورو کیمرو یا انځورګرو څخه کار اخیستل سوی دی چې خورا تکړه غټونکي یا لینزونه هم لري چې د څارسترګې سره په ګډه کار کوي او کولی سي ډیر راڼه انځورونه هم له ځانه سره خوندي کړي. څه ډول چې څیښه نسي کولی ډیره تودوخه ولیږدوي، نو دغه غټونکي د څیښې پر ځای د بل داسې یو شي څخه جوړ سوي دي چې په بشپړ ډول ګرمي تر خپل ځای رسوي. دغه څه ته دوی جرمنیم وایي چې دا پر مځکه یو لږ پیدا کیدونکی شی دی. نو هر څومره چې دغه غټونکی غټیږي نو انځور یې په هغه کچه روڼوالی پیدا کوي. دا چې دغه جرمنیم لږ پیدا کیږي نو د ګرمۍ په څارسترګو کې دغه غټونکی تر ټولو ارزښتمن شیان دي. بل یې بیا ښکاره کوونکی دی چې هغه څه چې دی یې ویني تاسو ته یې پکښې درښیي. دغه ټوله څه چې په ګډه کار کوي نو دوی یوه سافټویر ته هم اړتیا لري. د بیلګې په ډول زموږ او ستاسو د ځیرکو غوږیو سافټویرونه چې ځینې انډرایډ دي، ځینې اپل دي او ځینې نور. نو دغه ډول دوی هم خپل چلوونکي سافټویرونه لري چې ټوله څارسترګې په روښانه کیږي او تاسو ته انځورونه په څو ډوله ښیي. ځینې یې له لیرې هم کاریدلی سي، یعنې د وای فای او بلوتوت له لارې. او دغه ډول څارسترګې په وریاد، خوب، دوړو او باران کې هم پوره کار کوي.
چې دا څارسترګې هم د ښکار دپاره دي او هم د جنګ دپاره. دغه ډول څارسترګې د $10,000 څخه نیولې تر $3,000 پورې ارزښت لري. د ګرمۍ څارسترګې د برېښنایي څارسترګو په ډول هم د شپې کارول کېږي او هم د ورځې، او کولی شي شیان نږدې او لرې کړي، او هم کولی شي د دغه څارسترګو په مټ انځوریزه یا ویډیو وکړئ. دا څارسترګې کولی شي 4-50 فوټه شاوخوا سیمه کې شی په نښه کړي، او کولی شي د ښورېدونکو شیانو ګرمي هم په ګوته کړي. دا څارسترګې د ژوندیو موخو په نښه کولو کې ډېرې چټکې دي، که څه هم په ځنګلي کې وي. دلته تاسو کولی شئ د ټولو د کار ډولونه په ژوندۍ بڼه وګورئ. تاسو خپله ټولو ته ښه په ځیر وګورئ چې د اولیک او درېیم لیک انځور ترمنځ په روڼوالي کې څونه توپیر دی، او دغه ډول د ولیکو والا او د برېښنایي چللارو ترمنځ توپیر هم سره پرتله کړئ. ولیکو والا تاسو ته په زرغون رنګ کې ښکاري او برېښنایي په تور او سپین رنګ کې درته ښکاري. د ولیکو والا چې ولیک یا جنریشن یا هر څومره لوړ ځي هغومره یې د انځور ښه والی ډېرېږي، لکه د 4 لیک یا 5 لیک ده. د ګرمۍ والا د انځور په جوړولو کې د ګرمۍ څخه کار اخلي، چې سپین یې ګرمي او توره یې یخني ښکاري. دی د تور او سپین په کارولو خورا په زړه پورې انځور جوړوي چې د شپې له پلوه اړینې موخې په خورا اسانۍ سره په نښه کولی شي. د یادونې وړ ده چې په عام ډول په افغانستان کې د دغه څارسترګو یا دوربینانو کارونکي وشپنیو څارسترګو ته د سپوږمۍ دوربین وایي، او د ګرمۍ څارسترګو ته بیا د تروږمۍ یا تاریکې دوربین وایي. او په یاد ولرئ چې د سپوږمۍ څارسترګې د پیژندلو دپاره دي او د تروږمۍ څارسترګې د په نښه کولو دپاره دي. که تاسو فکر کړی وي ډېرې داسې څارګرې یا د څار کیمرې وي چې د شپې هم کار کوي، هغه د خلکو د پیژندلو دپاره کارول کیږي، او پوځي څارسترګې ډېری د ګرمۍ والا وي، چې دغه ډول څارسترګې کولی شي د یوه نري دیوال وشاته هم یو څوک په نښه کړي، ځکه دوی یوازې د ګرمۍ څخه کار اخلي، د رڼا څخه نه. که د شپې د خوا تاسو کار کوئ نو دغه څارسترګې د لید دپاره خورا یو په زړه پورې څه دي، ځکه نو تاسو د شپنیو څارسترګو په ډولونو ځانونه پوه کړئ، او په دې ځان پوه کړئ چې تاسو څه ډول ته اړتیا لرئ. ځینې بل ډول څارسترګې هم شته چې هغه تر ټولو ارزانه دي، چې په پوځي موټرانو کې د بتیو پر ځای کاریږي، چې پر هغه به بیا د خیره بل وخت خبره وکړو. د اوس دپاره د خدای په امان.